سلامونه او نیکې هیلې. الله تعالی دې کې روغ او صحتمند اوسئ. تاسو ته ښه راغلاست وایم. د نن ورځې درس موضوع مو روغتیا دی. قدرمن ښوونکو، څرنګه چې تاسو پوهیږئ، لاسونه یو عمده فکتور د امراضو په ماشومانو کې دی. د دې لپاره چې موږ ګلالي ماشومان د اکثرو امراضو په مقابل کې مخنیوی وشي، نو دا ډېر ښه ده چې د سمې طریقه د لاس مینځلو ورته ښکاره کړو. اما مخکې له هغه څخه دا ډېر ښه ده چې یو تعداد پوښتنې وکړو تر څو د هغوی پوهاوی د روغتیا په هکله پوه شو. په دې کار نور هم زموږ زده کوونکي علاقه درس ته ډېرېږي. د بېلګې په توګه موږ کولی شو پوښتنه وکړو تاسو د ورځې څو ځلې لاسونه مینځئ؟ څه رقم یې مینځئ؟ آیا تاسو کور کې څوک ناروغه شته؟ که شته څه ناروغي لري؟ او یا هم ولې لاس یا ځان باید پاک وساتو؟ اوس نور تاسو کولی شئ د لاس مینځلو سمه طریقه په دوه طریقو ښکاره کړئ. لومړی د لارښود په مرسته. څرنګه چې تاسو تصویر کې ګورئ، دلته درست د لاس مینځلو مراحل په تصویر کې شته دي. تاسو هر مرحله خپل قدرمن ماشومان یا زده کوونکو ته تمرین یا تمثیل کوئ. دوهمه طریقه چې عملي طریقه ده. په دغه طریقه کې تاسو عملاً د لاس مینځلو صحیح طریقه خپل قدرمن ماشومان ته یا زده کوونکو ته ښکاره کوئ. څرنګه چې تاسو لومړی نل خلاصوئ، یا هم که کوزه اوسي کوزې نه استفاده کوئ. پس له هغه خپل لاسونه لمدوئ او پس له هغه په لاسو باندې مایع یا هم صابون اچئ یا کاروئ. پس له دې نور خپل لاسو کف یا منځ ښه صحیح پرېمینځئ او وروسته له هغه د لاسو شاخ ښه صحیح ورته پرېمینځئ. بیا د پنجو منځونه پرېمینځئ ښه صحیح. وروسته له هغه د ناخونانو سرونه یا د نوکانو سرونه ښه صحیح پرېمینځئ او وروسته د دواړو لاسو بندونه ښه صحیح پرېمینځئ او په آخر کې لاسونه په اوبو کنګال کړئ او په یو پاک صافي یا دستمال یا بل که کاغذ اوسي، یو بر مصرف خو ډېر ښه ده، په یو بل مصرف کاغذ پرېمینځئ. نور اوس د دې لپاره ډاډ حاصل کړو چې موږ قدرمن ماشومان یا زده کوونکي د لاس مینځلو سمه طریقه یې زده کړې که نه، موږ هغوی ته چانس ورکوو چې راشي هغه شی چې لیدلي عملي کړي. یعنې موږ ورته یو کوزه یا نل یا شی چې ده هغه ورکوو چې هغه شی چې ما وکړل تاسو یې وکړئ. اما معمولا ځینې ځایو کې دا امکانات نه وي چې دغه اوبه، صابون، دا شیان موږ فراهم کړو. بیا موږ کولی شو دا کار بل طریقې باندې وکړو، هغه د فلش کارتونو ښودل دي. تاسو دغه فلش کارتونه چې ګورئ دا هر کمی غیر منظم کړئ او خپل قدرمن ماشومان ته ورکړئ او د هغوی څخه هیله وکړئ تر څو چې دغه فلش کارتونه تاسو ته منظم کړي. که چېرته یې ستونزه درلوده، تاسو ډېر په مهرباني ورسره مرسته وکړئ. مننه کوم ستاسو وخت څخه. خوشحاله اوسئ.